کلمو او یا الفاظو باندې خبره کو کنه کوم چې د عربی د فارسی یا د نورو ژبو نه پښتو ته راغلي دي. ټیک شو. دې کې دوه قسمه سیچویشن دوه حالتونه موږ سره دي. هغه الفاظ چې هغه د فارسی نه د عربی نه یا د نورو ژبو نه موږ ته راغلي دي او هغې خپله معنا برقرار ساتلې ده. ټیک شوه. دې خپله معنا برقرار ساتلې ده او چې معنا برقرار ده بیا د مفغن کېدو هېڅ دغه تاسو ذهن کې د یو خبردار سره واچوئ به هېڅ قسم دغه نه برابرېږي. یعنې دا کېدی نه شي چې موږ ته د یو لفظ د عربۍ نه راغلی وي په عربۍ کې چې د دې کومه معنا ده هغه معنا دې ځان سره دې مکمل ثابته وساتي او دې د مفغن هم شي. نه داسې نه شي کېدی. هېڅ چېرې نه شي کېدی. او جي نو هغه الفاظ چې هغه د عربۍ نه فارسۍ نه راغلي دي خو چې په فارسۍ کې او په عربۍ کې د هغه لفظ کله کومه معنا کې استعمالېږي په همغو معنو کې پښتو کې هم استعمالېږي. چې کومه معنا کې په عربۍ کې استعمالېږي او په فارسۍ کې استعمالېږي په همغه معنو کې پښتو کې هم استعمالېږي. نو هغه به مونږ په هغه صورت کې لیکو. تاسو ځان سره نوټ کوئ. خیر دی سوال زه بیا تاسو ته جواب درکوم. دا به مونږ په املا کې په هغه صورت کې لیکو چې کوم د دې اصلي صورت دی. املا به څه شی وي؟ املا کې په اصلي شکل کې لیکل کېږي. چې کوم شکل اصلي شکل نه مراد دا دی چې کوم په عربۍ کې دی یا کوم په مثلا په عربۍ کې لفظ دی کمیسه. ټیک ده که نه؟ د عربۍ لفظ دی کمیسه. قاف میم ی او سواد چې دا مونږ ته پښتو ته راغلی دی پښتو خپل کړی دی خو دې خپله معنا برقرار ساتلی ده. پښتو کې هم مونږ کمیس دپاره استعمالوو. ټیک ده که نه؟ د دې معنا کې بدلونه نه دی راغلی. نو لحاظه چې په دې معنا کې بدلون نه دی راغلی نو دا به مونږ په همغه شکل کې لیکو کوم چې په عربۍ کې دی. که څوک کمیس داسې لیکي داسې اورګه او دواړه ټکي بدلوله کاف هم بدلی سین نو دا به غلط وي. لکه افغانۍ نه لیکي که نه. بل لفظ دی خلقه. ټیک دی که نه؟ دا په عربۍ کې چې په کومو معنو کې استعمالېږي پښتو ته چې مونږ ته راغلی دی مونږ سره هم په همغه معنو کې استعمالېږي چې کوم په عربۍ کې استعمالېږي. ټیک ده؟ دې خپله نه جي دا مفغن نه دی. دا نه مفغن کولی شو ځکه چې معنی نه ده بدله. اله لفظ کې دغه کېږي پکې چې دې کله نه کله معنی کې دغه فرق راشي خو دا نه مفغن شوی دی او نه معنی بدله شوې ده. نو لحاظه دا به مونږ داسې که څوک لیکي خلکه نو لحاظه دا به غلط. ځنې پخینم لیکي ډېر او خو بېله خبره پرون ما زموږ یو مشر دی ما د هغې پوسټ کتو په دغه باندې هغه دنیا داسې لیکلې وه. خو یو بېله خبره ده او دا مونږ دا دوباره مونږ املا شروع په دې کې چې بچاجي چې خلک په دغه باندې په سوشل میډیا املا غلطه لیکي. مونږ بیا شروع کړو چې خلک مطلب ځان نه پوهېږي راځي نه یا فایده نه اخلي. مونږ خو پلیټفارم مهیا کړی دی او چې خلک نه راځي نو بس مونږ په چا پسې کور ته خو نشو ورتلی که نه. همدې د وجې نه چې صرف دا ټکي دي ټکي ښه. اوس بله خبره په دې کې ده چې د عربۍ حروفه سي ما ویل چې خدای پاک دې وکړي چې نن زموږ سره داسې کس راشي چې هغه دیني علومو سره هغه تعلق وي نو هغه خدای پاک مولانا صاحب نن راوستی بیا قریر عبدالله راشي که نه په دې باندې تاسو زه دغه فرق پکې خواهم که نه. سي او بله چې کوم دی پوه شوې هې دی او زاله او سواده زواده دوې زوې ټیک شو او عینه غینه او قاف. وعلیکم السلام. دا د عربۍ توري دي. دا ټیک شو. او د دې مونږ سره په پښتو کې اواز نشته. مونږ خلق نه وایو مونږ خلق راغلي وو ځکه هغه افغانان داسې کوي هغې ته جواز پیش کوم چې ولې داسې کوي دا په کوم قانون باندې مونږ برقرار ساتو. ښه اوس سی چې کومه ده تاسو بس ټول ملګري داسې وایي چې هغې د تجوید نه څوک نه وي خبره نو هغه په دې نه پوهېږي. هغه پوهېږي که نه چې سی او سین یو شی دی که نه هغه به ټیک ته دا جواب درکړي. خو نه مولانا صاحب تشریف فرما دی په دې کې فرق دی. سینه سی
دا غاښونه دا رباعیات نه دا کنه په دې باندې کوي نو اوس مونږ داسې ویلی شو چې ثابت یا څوک داسې وایي اصل د دې اواز دا دی ټیک ده چې د دې اصل اواز دا دی خو مونږ دا په څه باندې بدلو دا مونږ په سین باندې بدلو که نه بدلو ثبوت تا سره څه ثبوت دی تا سره څه ثبوت دی ثابت معلوم نه راځي خو لږ لږ مې سکول کې مې لږ لږ ویلې دی پوه شوې مونږ مولانا صاحب ولادي ورجلتونه ورکړي هغه په موږ دا وړوکی کتاب موږ باندې زده کوله سکول کې د سر کوارټر کې موږ نه هم لسم نه موږ ته جوړ شو کوله تر درې کال موږ وړوکی کتاب موږ ویلو ها و دلته کې دا ستوري چې هغه په سیر کې لیکيږي لکه لفظ ثبوت ته اوسه اواز خو دلته سی مونږ په سین بدلو ځکه چې د سی اواز مونږ سره په پښتو کې نشته دا چې نشته بیا تاسو ماته لګ یاد اخره کې چې دا نشته نو به مونږ ولې دا پټاینه نو بس دا مسله بیا ماته لګ یاد کړئ دې باندې تاسو خبره کوم کنه دا رنګي نور ډېر ټکي دي ها هیله دا مونږ اکثر په الف باندې دی आवाज بدلو یاره ډېر زبردست الوای پخ کړی و څوک داسې چې حلوا پخ کړی و او موږ کله کله تنزن ورته حلوا ولا هیم وایو کنه داسې ځینې خلک تنزن ورته حلوا ولا هیم طنز په تور باندې خدا موږ اکثر په دې موږ دا مړه پلان کې سره آرام خور سره دی مړه آرام خور حرام دا بیا په دې دا هی دا جسم دا هیوزه دا او دا هی دې کوم بیا معمولی غونته کې دا بالکل حد کې دنه ادا کیږي دا معمولی حد نه بهر ادا کیږي مخرجونه دا دي چونکې دا د عربی ټکی د پښتو کې موږ سره دی اواز نشته او نه موږ ادا کولی شو خو که موږ الوا لیکو نو موږ حلوا همداسې لیکو ځکه چې د خپله معنا برقرار ساتلی ده که دا څوک داسې ولیکي الوا نو دا به غلطي که څوک ثبوت داسې ولیکي دا به غلطي تاسو زما دې خبرې ته خیال دی د املا کې درستګۍ باندې دا ګوره ډېر اهم نکات دي دې باندې ځان پوهول پکار دی لکه بل دې موږ سره ګوره زال دی دا عموما مونږ چې کوم د پوښ په زی بدلو ذال مولا سي به تاسو یو ځل خیر دې دغم کې هغه تلفظ ذال ذکر الله دلته جبه سر چې کوم د پوښ د مخامخ صنایع وته کرو بیا دې سره ټچ کیږي غخونه خپل نامي واه چې دا د څومره غخونه چې په خپل کې دي د ټول نامي دي د خپل مخرج دی جبه سره او منځ او دغه بره د تعلق سره د مخرج د دې خپل دغه نو دا مونږ نشو دا مونږ په دې باندې ادا کوو خو کوس مونږ ذلیل وایو تاسو ګورئ دا خلک غلط لیکي ما سره یو کمپوزر دی نو ما په پرچې پرنټ کول نو هغه اکثر مذاکر پذیری کوي نه مې وروخت مې وردا کار ما کوه بیسته مې ډېر بده خبره ده کنه خلک بار پرچې زی او خلک ګوري چې د مذاکر زال او فرق نشي کولای نو هغه به داسې لیکل مذاکر په ځای باندې حالانکه مذاکر په زال باندې دا لازم نه ده نو دا صورت به غلط وي دا صورت به ټیک وي خو आवाज مونږ سره د زال پښتو کې نشته دی ټیک شو جی ها اوس مونږه سواد اوس دا مونږه په څه بدلو په سین بدلو صابر صدیق ټول مونږ ځکه چې مونږ سره د سواد आवाज پښتو کې نشته خو چې صدیق دی نو معنی او مغه برقرار ساتلی ده رښتونه دی کنه صدیق دی نو دا به مونږ لیکو په سواد باندې که په سینو سکوري کې نو به غلط د حروف کې ډېر کمال دی دا حروف تاسو دی به ورپسې لږ ترتیب دلته راځه دی ته اوس زوا دا مونږ په زال اکثر دغه کو پکې زی باندې بدل کو او انتر دې پورې چې په مونږ کې راوسه پر جګړه شروع ده چې ولد ضالین بوي که ولد ضالین بوي په دې دا اوس سلسله ځینې علماء کرام ولد ضالین وایي ځینې ولد ضالین وایي خو دغه شروع ده کنه په هر حال د دې आवाज موږ سره په پښتو کې نشته خو چې کوم ټکی د عربی دی او زوات پکې استعماليږي لکه مثلا ضعیف ټیک دی کنه دې خپل معنا برقرار دی یاره پلان کې ډېر ضعیف دی خو موږ هغه د زوات आवाज نشو وسته موږ د زی आवाज وباسو اکثر ته کې ضعیف ټیک دی کنه نو ضعیف یا ضعیف دا هغه رنګ موږ आवाज نشو وسته چې موږ سره په پښتو کې دا आवाज نشته دی نو دا خو چې موږ لیکو داسې به کسو کې داسې ولیکي خو یعنی سه आवाज نشته موږ سره بالکل معیاري ژبه کې نشته نه جی د دې ټکو आवाज موږ سره نشته په پښتو کې معیاري आवाज نه جی موږ ته دا غنه موږ ادا کوو خو موږ د عربی چې کم د دې خپل आवाज د مخرج باندې موږ نشو ادا کولای مطلب مې دې کې دا دی اوس چې ته سي داسې نشي ویلی
او سین وې نو خو आवाज موږ سره پیدا نشو کنه کوي نو موږ به داسې به ویلې شو نه یو عربي کنه اغلاط ولا عوامي کنه نه هغه عوامو غلطی ده په یو وی معیاري ژبه صرف د حفاظ کرام او تجوید نه علاوه علماء کرامونه باقي په عوامو کې که پی ایچ ډي د شپږو ژبو هم کړي وي کنه هغه دا आवाज نشي ویستی نو مطلب د دې خبره دا چې هغې هم د عربۍ په ترو کې د پښتو په ترو نه کوي د عربۍ په دی نو پښتو کې موږ سره دې आवाज نشته ځکه موږ نشو ویلی که موږ سره आवाज وی بیا موږ کې چا خو به ویلی شوی کنه نه به د عربۍ په ترو کې عربۍ مخرجونو مطابق به ته आवाज وباسي هم د پښتو نه دی نو لهذا پښتو کې موږ سره आवाज نشته ټیک شو چې ما مطلب دا د پښتو ژبې خپل صوتي نشته موږ سره شته کنه سین موږ استعمالو کوي د پاره دا ټکی نشته دا ټکی دی دا نشته سمولا سے دا ټکی چې کوم دي کنه دا هغه خلک ادا کوي لکه ریګستان والا دا دي دار پوچ وي ته مطلب ولا دا سوال چې معیاري ژبه کې پښتو یو غټه ژبه ده کنه زموږ غټه ژبه ده نو معیاري ژبه کې مدارنګ سر زه تاسو تاسو کوم کنه دا چې کوم خبره مونږ کو کنه مونږ چې کوم خبره کو سیمه مونږ د معیاري ژبه خبره کوو مونږ چې کوم املا باندې خبره کوو کنه عوامي ژبه خبره نه کوو معیاري ژبه خبره کوو مونږ سره ګور ځینی اوس داسې ټکی دي کنه د نورو ژبو کې چې هغه اوس زمونږ چې کوم دا زین دی ز ټیک شو یا زمونږ سین دی سو دا اوس په اردو کې نشته دی د دې आवाज په فارسی کې نشته دی په عربي کې نشته دی دا صرف مخصوص موږ سره پښتو کې دی आवाज دی خبره دی خیال نه هغه ژبه کې داسې شته دا کنه ها دا رنګ دا شو داسې د توی دا موږ اکثر پته بدلو ټیک شو دا په لکه اوس کڅوک د تاریخ دی فار ایگزامپل کنه نو کدا څوک داسې تاریخ ولیکي دا باید چې خپل معنا برقرار ساتلې ده معنی بدلن نو لہذا چې په عربی کې کومه معنا دی او په پښتو کې په هغه معنا استعمالېږي نو موږ به دا په هغه اصلي صورت کې لیکو چې کوم په عربی کې لیکل کېږي د کې موږ تخریف نشو کولای او کوم په دا به غلط وي دا سه ان دی دا موږ په الف علي نو وي دا په حال کې دا ان ادا کې موږ علي نو وي ها علماء کرام نو موږ علماء کرام راغلي وو ټیک دی نو دا رنګ خو چې دی دا علم دی اوسه که تاسو پرونسیشن وګورئ دا علم او دا علم وګو خیر دا علم باندې به واخلو علم به پرېږدي چې نو اواز یې ورنګي او دا علم رنج او غم مصیبت دا علم چې کوم دی جنډا دا رابه ټیک ده کنه نو د دوه پرونسیشن تاسو وګورئ دا الف او د ان فرق مونږ کو بالکل نه کو او کوم د املا سری کو معنی نه ویل کو چې میدان جنگ میں علم 18 کتا یا دا دغه باندې موږ وچر دا علم د نو په جنډا دا موږ په عین باندې کو په بغل راځي ورنجو علم میں مبتلا ہے هغه پرنجو علم کې راګیر دی نو دلته کا دی حالت باندې دا الف او د عین आवाज موږ دا یو رنګ کو نو چې موږ سره د عین مخرج چې کوم عربی کې راکېږي هغه आवाज موږ سره پښتو کې نشته خو علم چې کوم موږ لیکو یا علم لیکو دا موږ په عین باندې لیکو البته ځکه چې د خپل معنا ځان سره برقرار ساتلی ده معنی کې دې فرق نه دی راغلی هغه ژبه چې کوم مطلب دی دلته او هغه معنی ده چې کوم معنی په خپل ژبه کې ده او هغه معنی موږ سره مت کېږي نو هغه موږ په هغه املا کې لیکو چې په خپل ژبه کې څنګه لیکل کېږي موږ د مفاهیم کوونه لکه څنګه چې کمیس او د خلکو خبره تاسو ته مو کنه چې د کمیس د سلی کې دا غلط دی یا خلک د سلی کې دا غلط دی دا ترتیب داسې غین قاف ټول ټکی داسې د موږ سره چې نو اوس د تر ازمه چې د आवाज موږ سره نشته یا आवाज ته وي आवाज چې کوم دی اصل کې د حروف علامات دي بنالیسیس आवाज دی دا اوس موږ سره یو علامت دی او دی صوتي دغه شی با هغه وی کنه خو دی چې کوم आवाज دی فونټیک دغه چې کوم دی هغه ب با ب ها دا ګورئ دا ت با ت تی مونږ ویو خو فونټیک आवाज به شي ت ب خدا علامات دا چې کوم مونږه الفبیتی حروف ته هجی کو دا علامات الته کې دی دغه کړي چې کوم اوازونه دي هغه आवाज د پاره یو علامت مختص کړی دی خو چې आवाज په جبه کې وي نو علامت ورته مختص شي چې आवाज په جبه کې نشته نو علامت ورته څنګه مختص کې ح موږ سره نشته دی نو باید څنګه اوس سوال دا پیدا کیږي دلته چې دا حروف د پټینه ورنل کیږي چې موږ سره आवाज نشته دی نو پټینه ورنل کیږي نو د باغړې فیصله کې دا اوله فیصله ده
دې دا فیصله کړې وه عالمانو ډېر غور فکر نه پس چې دا موږ ځکه نه لرې کوو چې کم الفاظ د نورو ژبو نه موږ ته راځي د عربۍ نه راځي وغیره او هغه خپله معنا برقرار ساتي موږ په همغه املا کې لیکو نو که موږ دا حروف د پټۍ نه وباسو بیا موږ چې کوم دی پوه شو کمیس څنګه لیکو کاف چې موږ سره لګوو د خبره ستاسو خیال دی نو په دغه فیصله باندې چې دی ویل چې په نورو ژبو کې عربۍ نه او فارسۍ نه یا نورو ژبو نه راغلي ټکي چې هغې خپله معنا په خپله ژبه کې چې کومه معنا ده هغه معنا په پښتو کې هم پکارئ په همغه معنو کې استعمالېږي دی به په خپل اصل صورت کې لیکل کېږي چې کوم صورت کې دی په خپله ژبه کې لیکل کېږي موږ به دې املا کې هېڅ قسمه کمی زیاتۍ نه کوو نو که بیا موږ دا حروف د پټۍ نه وباسو بیا موږ ته لویه مسله پیدا کېږي بیا به دا حروف موږ کوم ځای نه راوړو خبره ته مو خیال دی اگر چې پرونونسیشن یې موږ هغه رنګې نشو کولی موږ چېرته چې کوم دی پوه شوې دا خلق قاف نو افغانستان والا یو کار کوي چې هغې دې له دا دغه برابر کړی که نه چې هغې چې څنګه وایي چې څنګه وایي هغه رنګې لیکي نو بیا دې کې بله مسله به دا پیدا کېږي چې موږ څنګه وایو او هغه رنګې لیکو نو بیا به ډېرو ټکو کې موږ سره ډکشنریانې ملګرتیا نه کوي فار ایگزامپل تاسو ټول په دې باندې تجربه وکړئ خیال دی موږ سره خلق لفظ دی عربۍ نه راغلی دی خو مونږ صرف قاف نشو ادا کولی قاف مونږ په کاف ادا کوو ټیک ده که نه او مونږ لیکو په دې باندې چې مونږ څنګه وایو داسې لیکو ټیک ده نو تاسو بیا ډکشنري ته متوجه شئ تاسو ته به دا ټکي په ډکشنریو کې بیا نه ملي ځکه چې دا ټکي اصل د دې عربي ده اصل یې څه شی دی عربي ده او دا ټکي چې کوم دی پوه چې پای کې بالکل په دې معنو کې نه وي که تاسو ته لفظ ملو شي په دې معنو کې به نه وي او پښتو کې هم تقریبا په دې معنو کې نشته ځکه چې د علما کرامو د پښتو د عالمانو اټل فیصله ده چې موږ به داسې کوو چې کوم معنا برقرار وساتو او په خپل صورت کې موږ لیکو نو بیا به دې دپاره موږ سره په ډکشنري کې موږ ته ډېره لویه مسله پیدا شي دا نشته کار نشته پکې دا اصل مسله به دغه وي نو که نور خلک پښتو زده کوي یا راځي نو هلته به ډېر لوی پرابلم به کریټ کېږي موږ ته او ډېر لویه مسله پیدا کېږي خبره ته تاسو خیال دی نو نن موږ هغه حروف وویله چې هغه د نورو ژبو نه پښتو ته راغلي دي اوس به موږ هغه لیکو څنګه چې هغه خپله معنا برقرار ساتلې ده او خپل شکل نو لهذا موږ به هغه په همغه شکل کې لیکو چې کوم په عربۍ کې یا په فارسۍ کې لیکلی کېږي او که معنی برقرار نه وي مثلا بیا هغې کې بیا مفغن کېږي بیا بل لیکچر په دې دی ما چې زه په یو کې ختم کوم ما چې وکړه په یو کې نه کېده وخت ډېر اوس هم ډېر وخت ولګېدو که تاسو خیال کړی که نه په یو کې ممکنه نه وه نو هغه البته داسې دغه شته بیا په بل اجلاس کې دا کوو چې کوم ټکي مونږ ته د هندۍ نه راغلي دي او په هغې کې عموما چې کوم دی پوه شو دو چشمې هې استعمالېږي نو دو چشمې هې چې کوم معرفه اسما دي ټیک شو په هغې کې به مونږ دا په ځای برقرار ساتو لکه ګړي خدا بخشه دا فار ایگزامپل دا مونږ داسې لیکو قمردین ګړی ټیک ده که نه خو چې کوم ځای کې اسم نکره دي نکره اسما دي او هغې کې دو چشمې هې راغلی ده هغې نه به مونږ لرې کوو بینډۍ ګنټه څو ګنټې وشوې اوس که ګنټه څوک داسې لیکي دا به غلط وي پښتو کې دا به مونږ داسې لیکو ځکه چې دا ګنټه چې کوم دی دا څه شی ده دا اسم نکره ده معرفه نه ده په دې یو بل بیا سم اوس که تاسو ذهن کې سوال